السلام علیکم. نن به زه سره خپل د کمپلیټ باډي ایکسرسایز چې موږ څنګه کولی شو چې د کمپلیټ باډي ایکسرسایز وکړو، نن به زه سره دا شیر کوم. دلته لمر دی، د لمر په خاطر چې دی ما عینې کې کړي دي او امید کوم چې ستاسې زما دغه ایکسرسایز خوښ شي او دا زه په دې خاطر در ښوم چې دا تاسې که کور یاست په کور کې دا کولی شئ. که نه سبا د کرونا دی، د کرونا په خاطر موږ په کور کې بند پاتې یو، نو په دې وجه هم زه دا ایکسرسایز غواړم چې کوم ایکسرسایز زه کوم او دغه ایکسرسایز زه سره شیر کوم په دې ویډیو کې. نو دا ایکسرسایز چې دی دا هم د میل او د فیمیل لپاره دی. نو راسئ چې شروع پر وکړو. دا ډېر سمپل دی. دا زه د اوبو په ذریعه سره دا ایکسرسایز کوم. دا سیده ودرېږه، پښې خپل له شولډر په مطابق یو ځای کړه، شولډر شاته کړه، سینه راوباسه، سیده ودرېږه، بس داسې لاندې ښکته ځې، بېرته پورته ځې. بس دا د دې طریقه ده. ضروري نه دی چې موږ لاړ شو فټنس ته، په فټنس کې سپورټ وکړو. موږ خپل سپورټ خپل په کور کې هم کولی شو. اوبه اخیستل دا پر تا باندې اړه لري. دا ستا ټریپس و. بس سره کوم زه کوم د هغه ویډیو چالانه کړي، تر اخره پورې تاسې زما ویډیو ته کتلی شي او سپورټ کولی شي. او وزن چې دی، وزن پر تاسې اړه لري چې څومره وزن تاسې پورته کولی شئ، هغوندې وزن راواخلئ. صرف دا دی چې تر کومه وخته پورې زه دا سپورټ کوم، تر هغه وخته باید تاسې هم خپل سپورټ جاري وساتئ. صرف دغه یې شرط دی. اوس اول سره چې دی موږ ورم اپ کوو. بس سره کوم زه کومه هغسې تاسې هم کوئ. پښې چې ځې لږ ازادې ونیسه او ښکته ځه، بېرته پورته ځه. د ساه د اخیستلو طریقه دا ده چې په خوله ساه باسه او په پزه یې ننباسه. دا د سپورټ یو قاعده ده. مثال په پزه مې وایستل، مثال په پزه مې ننیستل، په خوله یې ننباسه، په خوله یې باسه. وزن پر تاسې اړه لري. وزن اوس ما شاته نیولی، دا وزن تاسې کولی شئ چې مخته هم ونیسئ. مثال دا رقم هم نیولی شئ. بس ما سره جاري اوسئ تر هغه وخته پورې چې زه سټاپ کړم، زه بل سپورټ شروع کړم، تاسې هم هغه شروع کړئ. دا صرف ورم اپ دی. دا اوس یو ځای هم زه تایس لګوم، هم زه شولډر سره لګوم. داسې بیا هم زه ښکاره کړم.
ښه اوس دا خلاص شو دا و ورم اپ اوس بیا درته وایم وزن پر تا اړه لري څومره وزن ته پورته کولی شې هغومره وزن باید ته پورته کړې اوس چې دی اوس زموږ د هر پارټس جلا جلا اکسرسایز اوس شروع کېږي نو په دې کې به موږ اوس تایس ولګو او د تایس طریقه دا ده چې اول خو ما ته وویله چې هر اکسرسایز کې ستاسې د شولډر په مطابق به ستاسې د پښې اسدواله دغه وي او په دې کې موږ سر دا لګو بیا ګوړې باندې بیا موږ بیرته پښې یو څه سره خلاصوو یعنې ستا د شولډر څخه باید یو څه 5 انچه 6 انچه باید د باندې وسي د باندې ولاړې سي نو دا دی د تایس به اوس ولګو نو وزن راواخلئ وزن پر تا اړه لري ګوره دا لږ وزن دی هغه هم پر تا اړه لري څومره وزن چې ته پورته کولی شې هغومره وزن راواخلئ او وزن شاته هم داسې نیولی شې او که مخته وغواړې مخته هم نیولی شې slowly کښته ځه slowly up ځه په پزه ساه دننه کوه په خوله یې باسه په پزه دننه کوه په خوله یې باسه وزن خپل په حساب سره راخلي هر څومره چې پورته کولی شي هغومره وزن راواخلي ګوره دا طریقه ده شاته چې ځې شاته ځه ملا بالکل سیده یې باید بیرته سیده پورته شي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته شي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته شي ملا بالکل سیده یې بیرته سیده پورته شي slowly up slowly down کوی چې لږ لا پاته دي داسې بیا هم در ښکاره کړم وزن ته شاته نه نیسې مخته هم نیولی شې فرق نه کوي slowly up slowly down لږ پښې ازادي کولی شې دا دی د تایس لپاره یعنی که همسترینګ لور بیک لپاره دی
څه وایسه زړه لپاره دی اوس به خولې پر تاسو هم را روانې ښه داسې اکسرسایز وسو اوس یوه پښه داسې ونیسه لاس داسې کړه لږ سټرچینګ وکړه بیا دا بله پښه دا راکړه لږ داسې کړه دا راکړه اوس چیسټ لګو چیسټ لپاره دا طریقه ده چې سمپل چیسټ لګو چیسټ سره بیا ټرایسپ لګو دا ټرایسپ او چیسټ دواړه یو ځای سره لګو د دې دواړو دا کمبینیشن دی ولې چیسټ چې دی پوش دی یعنې کم سپورټ چې ته یو شي ته د کار کوې هغه چیسټ او د هغه سره ټرایسپ هم دی ولې ټرایسپ چې هم دی هغه هم پوش دی دوه پوش اکسرسایز چې دی دواړه یو ځای کېږي نو ځکه چیسټ او ټرایسپ دواړه به یو ځای ولګو په دې سپورټ کې ضروري نه دی چې ته خامخا فټنس ته ولاړ شې نو ته خپل سپورټ د سره رسولی شې دا ته خپل په کور کې هم کولی شې او په کور کې یعنې که ته چیرې داسې یو بوتلان ولرې بس په بوتلانو باندې ته خپل پوره اکسرسایز کولی شې بلکې دا به زه داسې ولګو یعنې صرف په بوتلانو باندې ته خپل ټوټل اکسرسایز کولی شې زه چې فټنس ته هم ولاړ شم زه دغه رقم سپورټ کوم زه اکثره نو بیا درته وایم ضروري نه دی چې موږ یې خامخا فټنس ته ولاړ شو په کور کې خپل سپورټ خپل سره رسولی شي د دې طریقه دا ده سیده پورته ځه بېرته لاندې راځه سیده پورته بېرته لاندې سیده پورته دا دی چیسټ سیده پورته بس دا د دې طریقه ده چیسټ چې دی په دا طریقه سره لګوه دا د دې خپل طریقه ده بس دا د دې خپل طریقه نو دا په دې رقم طریقه سره د جوړ کې در هغه وخته پورې چې ستړی کېږي اوس چیسټ دا وسو اوس راځو پوش اپ ته ډایرکټ
هذا د طریقه ده سوله اوس بیرته راځو بیا چیچ لګو بیا push up tricep chest خلاص اوس لګو اوس بیا dead lift slowly up slowly down shoulder دغه شاته باسه wings Slimarnast direct shoulder
करते रहो कवाए बेरता शोल्डर हम ताइस हम शोल्डर रवान दि गुरुदारक خلاصو داسك لاسونه سره stretching سره وکي دا بلس اوس خپل وزن راواخی لږ وسایي وکړي که اوبه غواړي اوبه وڅښي اوس دی ट्राइसेप लगो यानी कि पश्तो बाजू दे तरीका da tariqa da está single vai prevoza volare nasuna porta slow kshataza Сюда порта, сюда шат. Дельта. Трайсеп. بیا ده اوس دغه سیټ لکو پکښې رستا باندې زه به دا عینکې وکړم بس پر سترګو لګېږي
Slowly up, slowly down. اوس بیرته دغه سیټ راخو په پرېوتی لګو. بیا دغه سیټ دی بیرته پکښې نسته. بیا یو دانه push up. بیا بل tricep. بیا push up. بیا tricep. tricep خلاص. اوس لږ stretching وکړه. په بل لاس پسې راواخله. اوس لګو bicep. دې کې هم دغسې سیده درېږو. سیده چې ودرېدلو شولډر شاته کړه، چست راوباسه. slowly up, slowly down, slowly up, slowly down, slowly up, slowly down. څنګلې برت پر یوه ځای باندې ولاړې. slowly up, slowly down. وزن هر څومره وزن چې پورته کولی سي هغومره وزن راواخلي. ضروري نه دي چې ډېر وزن راواخلي. څومره ستا په وسه پوره وي هغومره راواخله.
لاندې راته کېږو یو څو بر دا لګو دا اجدو لږ باید زه لایټ ویټ راواخلم ګوره دا طریقه ده کرار پورته ځه کرار ښکته ځه کرار پورته کرار ښکته کرار پورته کرار ښکته څنګلې مخ ته شاته مه کوه ښوروه مه پر یوه ځای دروه یو څو سیټه دام پسې ولګو بایسپ خلاص شو اوس لږ بیا سټریچینګ وکړئ اوبه که څښئ اوبه وڅښئ اوس لګوو تایس لاس داسې ونیوئ ښکته ځه بېرته پورته
اوس د بله پښه. بس ویٹ لفټینګ خلاص شو. اوس لګو اپس. دا اخیری دی اپس لګو بس ختمو ایکسرسایز. یو پښه داسې راواخلي، یو لاس رسته لاس چپه لاس او رسته پښه دواړه سره جنګو. اوس دا بله چې پښه او رسته لاس this side of leg. was leg raising.
اوس بیا لږ راځئ. بس دا آخري پلنګ دی. پلنګ بعد سپورټ ختم شي. بس نو زموږ دا باډي فل باډي اکسرسایز و دا ختم شو. خدای وکړي چې دا سپورټ مو خوښ شوی. بس زه بیا هم دغه درته وایم چې کار وخت مو دا سپورټ کوئ د هغه ویډیو چالانه کړئ تر هغه وخت پورې چې زه کوم تر هغه وخت پورې تاسې وکړئ. دا به ستاسې پوره کمپلیټ د پوره بدن اکسرسایز. نو دا اکسرسایز هم د میلز لپاره دی هم د فیمیلز لپاره دی. دواړه یې کولی شي او خپل په کور کې سپورټ کولی شي په ساده اوبو سره یعنې د اوبو په بوتلانو باندې تاسې پوره د کمپلیټ باډي اکسرسایز کولی شي. په دې کې د باډي هر پارټس دی یعنې کې شولډر، ټریپس، بایسپ، ټرایسپ، وینګس، همسترینګ، ستا کالفس والا شولډرسو او ایبس اکسرسایز، لور بیکس یعنې کې ټوټل مکمل کمپلیټ اکسرسایز دی. په دې کې رست نه و. تاسو ولیدئ چې رست نه و پښکې کې. نو دا هم ستا د مسلس دپاره دی یعنې مسل ګرو کوي، مسل بلډ کوي او هم ستا یو رقم کارډیو ده یعنې کې فیټ برنینګ هم په دې کېږي. یعنې په دې هم ته خپل فیټس کمولی شې، فیټ برنولی شې او هم ته خپل مسل په ډېرولی شې. یعنې کې مسل بلډینګ هم دی او فیټ برنینګ هم دی. نو دا د دواړو دپاره دی. نو دا سپورټ و. خدای وکړي چې دا مو خوښ شوی. بل پر نوي ویډیو ګورو. خدای په امان.